ته به ګرځې داسې ښکلی زه به مړ یم چې مې اوس وایي لږ لیدلی زه به مړ یم خړې خاورې به په ما باندې انبار سي هر سړی به درومي غلی زه به مړ یم چې په ډېرو شپو مې هیر نه کړې جانانه دا ستا یاد مې ډېر ساتلی زه به مړ یم په دا تورو سترګو کله کله ګوره جوړ په ما د خاورو څلی زه به مړ یم چې په قبر مې تېرېږي خدای دپاره لږ څه ماته پښه نیولی زه به مړ یم که نور هېڅ نه وي چې ما لره رادرومې خړ خیبر خو دې لیدلی زه به مړ یم د کاکل په خطا بند د مخ کتاب کړه ما خاطر په تا سپارلی زه به مړ یم مصری خان خاطر اپریدی پښتانه یا ځواني مرګ شاعر بولي دی د پښتو ادب له هغو شاعرانو دی چې رسمي زده کړې نه دی کړې او د لیکوالانو په خبره تر ډیره یا آن خپله شاعري هم د ملګرو په مرسته نوشته کړې ده خاطر افریدي لوی کمال دا دی چې اوس لږ یو ځای کې چې دا شاعران مې چې پښې څپوي ما د حمزه نه لاسنیوی کړی دی نو حمزه چې کوم دی حمزه بابا نه د لاسنیوی شوی دی او زه دا وایم په دلیل سره وایم چې د جدید دور څومره شاعران و ادیبان دي هغه د حمزه بابا د نظم او د نثر د دواړو نه متاثره دي او مستفید شوي دي خو خاطر افریدي چې حمزه بابا سره په یو ټولي او په یو ځای کې ناسته پاسته شوې ده خو د خاطر په غزل یا نظم کې به د حمزه رنګ ونه ویني خاطر یو جدا لار ځان له اختیاره کړې ده لکه یو ځای کې وایي چې ښکلي به سر ټیټ کړي یاره ستا په تصور کې او ډېر خاطر ستا د غزلونو په سرونو نو د خاطر افریدي که د فن په حواله مونږ خبره کوو که د نظم په حواله یې کوو که د فکر په حواله یې کوو نو هغه یو جدا مکتب دی او هغه یو جدا حیثیت لري خاطر اپریدی چې له یوې بېوزلې کورنۍ سره تعلق و لومړی مزدوریه په یوه هوټل کې کړې او د ګڼو لیکوالانو په خبره همهلته یې له حمزه شینواري او د هغه وخت له نورو لویو شاعرانو سره لیده کاته کېده او همدا وخت و چې شاعري یې پیل کړه دی په ابتدا کې مطلب دی چې په یو هوټل کې چې کوم دی دا د دې بیره چې موږ ورته وایو یا هغه څوک چې هغه چای اوبه ډوډۍ یو غوښتونکي ته کېږدي نو ده په دې حیثیت باندې دلته کار کولو او په هغه زمانه کې لکه څنګه چې ملګرو وویل امیر حمزه خان شینواري اکرم خان فاروق شینواري لالزاده ناظر شینواري او د دوی سره نور ګڼ ملګري به په لنډي کوتل بازار کې په یو دکان یا په یوه بالاخانه کې کېناستل و د شعر و د ادب خبرې به کولې نو دغه خاطر به دلته چای اوبه راوړې دی به کېناستو ده به دغه مجلسونه اورېدل دغه خبرې اترې به یې اورېدې نو فطرت خو دله دا برخه ورکړې وه چې د په خمیر کې شاعري وه خو چونکې دلته په ناسته پاسته چې کوم دی که نه د دغه ذوق ادبي ذوق دا راوپارېدلو د ځواني مرګ شاعر خاطر اپریدي مزار د نورو شاعرانو د مزارونو پرتله د ده مزار همداسې دی او ټولو ته د هغه شعر وریادوي چې دا ارمانونه که مې ګور ته یوړل نږدې مزار بسې لوګی را سره موږ د خاطر افریدي مزار ته وګورو د دوی مړینه چې کوم به 1901 او یایم کې د دوی مړینه شوې ده او نو هغې راهیسې بس دغه د مزار حالات دي چې تاسو وینو مونږ تقریبا چې یو 5-8 کاله مخکې مزار یوه جنګله په جوړه کړې هم وه خو هغه چونکې بس د خلکو اوس نشو ویلی چې چا یوړه او چا ماته کړه نو یقینا بس د شاعرانو د ادیبانو د عظمت او د قدر نه خبر نه وي او دغسې حالات وکړي نو مونږ کوششونه دي چې د دوی د مزار دپاره بیا مونږ اواز اوچت کوو او انشاءالله مونږ اواز اوچت کړی هم دی او زمونږ د حکومتي چارواکو نه هم بار دا غوښتنې کړي دي چې خاطر یو ډېر نوموړی شاعر دی د انسان سره چې غم ګډ سو نو کلک سو دیوال کړی چا اوبدي بې د خاورو د خاطر رنګین غزل ته حیرانېږم په دې خړ خیبر کې څه دي
بې د خاورو.